یو څو خبرې صرف دې د پاره نن ذکر کوم چې دا خلقو ته په قرآن او په کتابونو کې فرق معلوم شي چې قرآن د الله کتاب دی او دا نور کتابونه د ګندګۍ نه ډک کتابونه دي. ښې خبرې به هم پکې وي خو ګندګي هم پکې څه لږه ډېره نه ده، خټ زیاته ده. تفسیر البسیط د امام واحدی تفسیر دی، هغه په 12 جلد صفحه 72 73 74 کې لیکي چې یوسف علیه السلام د ښځې د ځوانۍ څکلو دپاره د سینو دوو سراحیانو په لټولو سره د نامه لاندې میکدې ته رسېدلی و او هغه کار یې کولو چې کم نارینه ښځو سره کوي. امام جعفر صادق چې د شیعګانو امام دی، هغه نه همدې تفسیر البسیط د واحدی روایت کړی دی. هغه امام جعفر صادق چې په هغه 765 هجری کې نه عیسوي کې وفات دی. وایي چې امام جعفر صادق د خپل جد اعلی نیکه علی نه روایت کړی دی چې کله مصریو ښځو د یوسف علیه السلام نه په جمع خواهش وکړو نو یوسف علیه السلام هم د خواهش طرف ته ورغی، یعنی خوښه یې کړه ورسره او د خپلې تیجامې د پرتوګي بټن خلاص که او دا خپل نومي بقاعده اغستی دی چې دا یې ودرو العیاذ بالله. بیا یې د ابن عباس نه روایت کړی دی او بیا یې هغه زړې خبرې ده هم لیکلي دي چې داسې پښو منځ کې کېناستو دا یې وکړه دا یې وکړه. بلا شی روایتونه یې راوړي دي. د دې دپاره وګورئ تفسیر بسیط د واحدی 12 جلد د دې همت به او د هم بها د لاندې تفسیر امام رازی 18 جلد 115 صفحه ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهانه د لاندې. ابو نعیم حلیة الاولیاء دریم جلد 181 نمبر صفحه وګورئ. د در منصور د سیوطی کتاب دی چې خلکو یې چې لوی امام تیر شوی دی، د 4 جلد 22 صفحه وګورئ. تفسیر د ثعلبی 1 جلد 72 نمبر صفحه وګورئ. تفسیر د بغوی امام بغوی جلد 4 صفحه نمبر 228 وګورئ. مصنف عبدالرزاق د حدیثو کتاب دی 2 جلد 321 صفحه وګورئ. ابن جریر تبری بلا چھاپا دا 12 جلد 123 صفحه وګورئ. زاد المسیر تفسیر دی آغا 4 جلد 203 صفحه وګورئ. مستدرک د حدیثو کتاب دی، امام حاکم لیکلی دی، کټر شیعه دی، آغا 2 جلد 346 صفحه وګورئ. ابن ابی حاتم 1 جلد روایت نمبر 21250 وګورئ. تفسیر مقاتل صفحه نمبر 152 وګورئ. تفسیر موضح القرآن شیخ برکت علی اینڈ سنز چې دوی چاپ کړی دی 234 نمبر صفحه کې لیکي چې یوسف علیه السلام د زلیخې خبره چې کله نه منله نو زلیخې د یو بلخت نه چاړه راوایسته او په خپلې مرۍ یې کېښوه چې که ته ما سره دا نه منې نو زه ځان وجنم. وی یوسف علیه السلام ورته وویل چې بس منم. تفسیر د قاضی نور محمد 504 نمبر صفحه کې لیکلی دي چې د یعقوب علیه السلام تصویر ورته ښکاره شکني پې ورغلی و. دا زمونږ د کتابونو حال دی، دا مې درته لږ کتابونه وښودل. که چرې زه د دې تفتیش و تحقیق شروع کم 3-4 ورځې به صرف د کتابونو په نومونو باندې تېرې شي.
دا زمنګ د مذهب او د مسلک د مسلمانانو کتابونه دي چې دا امت ګډوډ کړي ده. یو وایي چې 12 شته، بل وایي چې نشته. یو وایي چې محرم شته، بل وایي چې نشته. یو وایي چې په محرم کې ځان وهل فرض دي، بل وایي چې ناروا دي. یو وایي چې چوری ثواب ده، بل وایي چې نشته. یو وایي چې رفع یدین شته، بل وایي چې نشته. یو وایي چې فاتحه وایي منځ دې کیږي که نه وایي منځ دې نه کیږي. یو وایي چې لاسونه به دلته ږدي، بل وایي چې دلته به ږدي، بل وایي چې خلاص به پرېږدي. یو وایي چې لاسونه چې کله اوچتوي باره به اوچتوي، بل وایي چې د غوږونو پیڅکو سره به یې لګوي، بل وایي چې د څټ منځه پورې، بل وایي چې ولو پورې، بل وایي چې نه بس ایله داسې کیم جایز دي. دا هغه علما دي چې امت یې تباه کړی دی. دا هغه کتابونه دي چې دوی نه پیغمبر معاف کړی دی، نه یې چې کوم د صحابه معاف کړي دي. دوی دغسې دین موږ ته راوړی دی. قرآن مظلوم دی. د قرآن نه چې چا څه شی جوړوی شو هغه یې جوړ کړي. او کم خلق چې د خپلو مولیانو پسې ورپسې دي دا کټر ګمراه دي چې په دې خبره پوه وي چې د مولا په خوله باندې کم سړی غولیږي چې موږ خلکو ته ووایو چې هلکه دا پلانکی کار نشته مه یې کوه، او دا وایي چې یاره څه وکړو نو بس هغوی وایي چې شته نو زه به دله داسې مولا راولم چې هغه به وایي چې متعه جایزه ده. نو څه کوو بیا به موږ ورته لوڼې راوباسو، ښځې به راوباسو چې هغه ویلي دي ملا دی جایزه ده. و د الله بندګانو، موږ د مولیانو بندګان نه یو، موږ د الله بندګان یو. د چا یو؟